څرنګه کولای سو چې د MTN یا اریبا انټرنیټ د انډرایډ په موبایلونو کې فعاله کړو چې هغه موبایلونه سامسونګ، HTC، نیکسس، موټرولا او ټابلټ پیسیز دي. لومړی پر اپلیکیشن بټن باندې کلیک کوو، د موبایل سیټینګ پیدا کوو او خلاصوو یې. کله چې د موبایل سیټینګ خلاص سو د کنکشن پر ټاب باندې کلیک کوو او مور نیټورکس ته ورځو. مور نیټورکس باندې کلیک کوو، موبایل نیټورکس باندې کلیک کوو، بیا اکسس پوینټ نیمز باندې کلیک کوو او دلته غواړو د MTN لپاره د انټرنیټ سیټینګ جوړ کړو. نو په راسته طرف کې د نیو VPN په نامه دا بټن سره چې کله کلیک پر وکړو نو موږ کولی سو چې د MTN د انټرنیټ سیټینګ پکښې فعاله کړو. په نیم کښې MTN انټرنیټ ور اچوو، MTN سپیس انټرنیټ اوکې باندې کلیک وهو او په VPN کښې انټرنیټ ډاټ MTN.com.AF لیکو او بیا اوکې باندې کلیک وهو او دا سیټینګ ثبتوو. سیف باندې کلیک وهو او کله چې مو سیف کړل نو خپل موبایل یا ټابلټ ریسټارټوو نو انشاءالله چې د اریبا انټرنیټ به زموږ په موبایل کښې کار وکړي.